السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې یو پسه مو رانیولی دی، هغه کلی دی او مرزاده غوږونه یې نه لري، داسې کوچني غوږونه یې دي، نه بوچ بوچ، په پښتو کې موږ ورلره کلی وایو. نو پر دې باندې وایي اختری کېږي که نه کېږي. محترم مراد المحتار جلد 5 صفحه 208 کتاب الضحیه، هغه وایي هغه پسه کې دغه لم نه وي، کوچنی وي، هم اختر یې ورباندې روا دی. او دغه رنګه هغه پسه لو لم یکن لها اذن اصلا، غوږونه نه لري نو او نه لم لري، کوچنی شی لري، جاز روا ده. قول امام ابو حنیفه رحمة الله مبارک. او هغه کوم حدیث یې ابي داود ذکر کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي تاسې هغه پسه باندې اختر مه کوئ چې هغه ښکر دغه نه لري او یا غوږونه نه لري، ښکر نه غوږونه نه لري، پر هغه باندې تاسې اختر مه کوئ. او هغه محمول علی الندب دی، مستحب دا دی سړی داسې اختر حلال کړي چې د هغه غوږونه پوره وي، او دا چې که بل نه پیدا کېږي یا رانیولي یا په دې کې محترمه شرعاً څه مشکل نشته. او بدایع صنایع جلد 6 صفحه 314 کتاب الضحیه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.